السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه په زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د هر قسم انورټر د پرامیټرو د سیټینګ پر رابطه باندې ده چې تاسو څنګه کولی شئ د هر قسم انورټرو د پرامیټرو سیټینګ په خپل کور کې ترسره کړئ بغیر د کوم مشکل څخه. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په بازار کې مختلف ډوله انورټرې د مختلفو کمپنیانو لخوا چې مختلفو واټونه لري د خرید او فروخت لپاره بازار ته عرضه شوي دي، چې دا مختلف ډوله انورټرې عبارت دي دوستانو د انورکس، مکس پاور، ټسلا، کرون، واینکس، اومیج او داسې نور، چې مختلفو واټونه لري چې عبارت دي دوستانو د 1.2 کیلو واټه، د 2.2 کیلو واټه، د 3.2 کیلو واټه، 4 کیلو واټه، 5 کیلو واټه، 6 کیلو واټه، 7 کیلو واټه، 8 کیلو واټه او 10 کیلو واټه او داسې نور دي. نو دوستانو د دې ټولو انورټرو په داخل کې یو ډول سرکټ استعمالیږي او دا یوازینی یوه چینایي کمپنۍ ده چې د دې نوم دی ولټرونیک پاور. او دا کمپنۍ دوستانو مختلفو ریټینګ انورټرې جوړوي او مختلفې کمپنۍ د دې څخه انورټرې خریداري کوي او په دې باندې خپل برانډینګ کوي، یعنی د خپل خوښې ډیزاین کوي او بازار ته دوستانو د خرید او فروخت لپاره عرضه کوي. نو دوستانو دلته مه کنفیوز کیږئ، د ټولو انورټرو سرکټونه یو ډول دي او د ټولو انورټرو د پرامیټرو سیټینګونه هم یو ډول دي. نو دوستانو زموږ سره یو عدد انورټر دی چې د مکس پاور کمپنۍ دی. نو دوستانو زه غواړم په دې ویډیو کلیپ کې د دې دوستانو د پرامیټرو سیټینګونه وکم، خو که سایز سره هر قسم انورټر وي تاسې هم کولی شئ په خپلو کورونو کې د خپلو انورټرو سیټینګونه وکئ په همدې طریقې سره او په اطمینان سره او د خپل انورټر څخه په نورمال ډول باندې استفاده وکړئ. دوستانو اول راځو د انورټر سکرین ته او د دې د بټنو او د سکرین مهمو معلوماتو ته. دا چې تاسې په سکرین باندې وینئ دا د انورټر مکمل ډسپلی سکرین دی چې د ټولو انورټرو سکرینونه او سافټویر په یو ډول باندې وي او د سکرین ښي او چپ طرف ته درې بټنې نصب شوي وي او د هرې بټنې خواته یو انډیکیټ لیټ نصب شوی وي او د دې څخه لاندې د پاور ګول بټن نصب شوی وي چې په دې باندې انورټر اپ آن کیږي. د ښي طرف اوله او دوهمه بټنه د سټپ اپ او د سټپ ډاون لپاره وي او دریمه بټنه یې د پروګرامونو د اوکې کېدو یعنی د سیټ کېدو لپاره وي او د چپ طرف د درې بټنو څخه اوله بټنه د پروګرامینګ د سکیپ کېدو یعنی د پروګرام څخه د وتو لپاره نصب شوې ده او د هرې بټنې چپ طرف ته کوچني انډیکیشن لیټونه نصب شوي چې هر لیټ یې ځان ته معنا او آپشن لري. نو راځو دوستانو د کوچني انډیکیشن لیټونو مهمو معلوماتو ته. کله چې د ښي طرف اول انډیکیشن لیټ دوستانو د اپ آن کیږي یعنی دا بلینکینګ کوي، نو دا د دې په معنا ده چې انورټر چې دی دا د اے سی موډ کې دی او اے سی برق چې دی دوستانو دا بهر ته سپلای کوي. نو په انورټر باندې مصرف لګیدل دی او دا په نورمال ډول باندې چلیږي. او د ښي طرف دوهم انډیکیشن لیټ چې کله بلینکینګ کوي یعنی اشاره کوي، نو دا د دې په معنا دی چې بیټری چارج کیږي او د بیټری د چارج په صورت کې دا بلینکینګ کوي. کله چې بیټری فل چارج شي نو دا بلینکینګ دوستانو دا بنديږي او بلب چې دی دا روښانه کیږي. او کله چې د ښي طرف دریم انډیکیشن لیټ دوستانو دا بلینکینګ کوي یعنی لګیږي او بنديږي، دا د دې په معنا دی چې په یو پی اس کې فالټ دی یعنی په یو پی اس کې خرابي موجوده ده او موږ ته خبرداري راکوي چې راشئ د انورټر دغه پرابلم او کوم فالټ او کوم مشکل چې پکې راغلی دا ولکه برابر کوي، صحیح کوي او د دې څخه وروسته بیا خپل انورټر باندې لوډونه او مصرفونه ولګوي. او د چپ طرف اول انډیکیشن لیټ چې کله دوستانو بلینکینګ کوي دا لګیږي او بنديږي، دا د دې په معنا دی چې انورټر دا په اپ ډاون باندې چلیږي یعنی دولتي برېښنا باندې چلیږي. او چپ طرف ته دوهم کوچنی انډیکیشن لیټ چې کله بلینکینګ کوي نو دوستانو دا د دې په معنا دی چې انورټر چې دی دا په سولر پینلو باندې چلی. او دریم نمبر چپ طرف ته انډیکیشن کوچنی لیټ چې کله بلینکینګ کوي نو دوستانو دا د دې په معنا دی چې انورټر دوستانو دا په بیټرینو باندې چلی. نو دوستانو راځو د انورټر د ډسپلی سکرین ته. د انورټر د ډسپلی سکرین په داخل کې سولر پینل شو کوي چې د هغې څخه سپلای راځي، هغه بیټری هم چارج شوي او مصرف هم چلوي او دا علامه
د ټوټل لوډ یعنی ټوټل مصرف فیصدي شو کوي. که دا دوستانو یوه بیټري وي نو دا بیا دوستانو 50% شو کوي، او که چیرې 2 بیټرۍ وي نو دا 50% شو کوي، او که چیرې 3 بیټرۍ وي نو دا 15% شو کوي، او که چیرې دوستانو 4 بیټرۍ ولري نو دا بیا 100% ټوټل مصرف شو کوي. او همداسې دوستانو د بیټرۍ هم 4 خانې چې دغه فیصدي دوستانو 100% دا هم شو کوي. او د انورټر د سټپ اپ او یا د سټپ ډاون ایرو بټن د پریس کېدو په واسطه باندې د انورټر د پارامټرو سیټینګونه چک او ټیسټ کیږي. نو دوستانو کله چې د انورټر د سټپ ډاون بټن پریس کوو نو په سکرین باندې شو کیږي DC وولټ چې دا عبارت دی دوستانو د 350.9 چې دا د بیټرۍ د چارج کولو لپاره استعمالیږي. او خي طرف ته آوټپوټ AC 230 وولټ شو کوي چې دا د AC مصرف لپاره استعمالیږي هغه شو کوي. کله چې بیا دوستانو بټن پریس کوو نو په سکرین باندې دوستانو 50.8 فریکوئنسي شو کوي. او چې کله بیا دوستانو بټن پریس کوو نو په سکرین باندې واټ او کیلو واټ شو کوي. نو دوستانو تاسو کولای شئ په همدې طریقې سره د سټپ اپ یا د سټپ ډاون بټن د پریس کېدو په واسطه باندې د هر قسم انورټر او د پارامټرو سیټینګونه چک او ټیسټ کوي. نو دوستانو راځو د انورټر د پارامټرو مکمل سیټینګونو ته. د دې عملی د اجرا کولو لپاره د انورټر د خي طرف د درېمې د اوکے بټن د 3 سکندو لپاره پریس کوو. د دې بټن د 3 سکنډه د پریس کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کېږي دوستانو 00 ASC. او دوستانو د دې څخه وروسته بیا د سټپ ډاون بټن انټر کوو نو په سکرین باندې دوستانو شو کېږي 01. په 01 کې دوه اپشنه موجود وي چې یو اپشن دی SBU او بل اپشن دی دوستانو SUB. نو دوستانو دا د لوډ شیرینګ موډ دی یعنی د مصرف د برابرولو موډ دی چې په دې کې دوستانو موږ مصرف څنګه برابرولای شو. چې اول اپشن دی SBU او دوهم اپشن دی SUB. نو د SBU معنا اول لوډ په سولر پینل باندې چلو، بیا په بیټرۍ باندې چلو، او بیا دوستانو په یوټیلیټي په اپډا باندې چلو. او دوستانو د SUB معنا دا اول لوډ په سولر پینل باندې چلو، دوهم یې په اپډا باندې چلو، او دریم یې په بیټرۍ باندې چلو. نو دلته دوستانو د SUB موډ انتخابو او د انټر بټن پریس کوو. د انټر بټن د انټر کېدو څخه وروسته د سټپ ډاون بټن انټر کوو. نو په سکرین باندې شو کېږي 02 او د دې څخه وروسته APL. په دې کې د AC انپوټ ولټیج رین سیټینګ کېږي. دا هم دوه اپشن لري چې APL د دې ولټیج مساوي کېږي د 90 ولټ AC نه تر 290 ولټ AC پورې. او دوستانو دوهم UPS چې د دې ولټ مساوي کېږي د 100 نه تر 280 ولټ په AC پورې. نو دوستانو دلته د UPS موډ انتخابو او د انټر بټن انټر کوو. د انټر بټن د انټر کېدو څخه وروسته د سټپ ډاون بټن انټر کوو. نو په سکرین باندې شو کېږي 03. په 03 کې درې اپشنونه موجود دي چې د ولټیج د آوټپوټ سیټینګ پکې کېږي. په دې کې ولټیج دي دوستانو 220 230 او 240. دلته دوستانو 230 انتخابو او د انټر بټن انټر کوو. د انټر بټن د انټر کېدو څخه وروسته د سټپ ډاون بټن انټر کوو. نو په سکرین باندې شو کېږي 04. په 04 کې د فریکوئنسي سیټینګ کېږي. دا هم دوه اپشن لري چې 50 او 80. نو زمونږه فریکوئنسي چې دا دوستانو دا 50 ده، نو دلته 50 انتخابو او د انټر بټن انټر کوو. د انټر بټن د انټر کېدو څخه وروسته دوستانو د سټپ ډاون بټن انټر کوو. نو په سکرین باندې شو کېږي 05. په 05 سیټینګ کې د سولر پینل د DC وولټ د سپلای کېدو سیټینګ کېږي. او دا هم دوه اپشن لري چې عبارت دي د BLU او دوستانو LBU څخه. د BLU معنا دا ده چې اول سولر پینل باید بیټری چارج کړي، او دوهم د دې څخه مصرف ولګي، او دریم چې کله موږ نیټ میټر لرو نو دا اپډا ته سپلای شي. او دوهم د LBU معنا دا دوستانو چې اول سولر پینل لوډ وچلي، دوهم بیټری چارج کړي، او دریم یې اپډا ته سپلای کړي د نیټ میټر په واسطه باندې. نو دلته دوستانو موږ LBU انتخابو او د انټر بټن انټر کوو. د انټر بټن د انټر کېدو څخه وروسته د سټپ ډاون بټن پریس کوو. د سټپ ډاون بټن د پریس کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کېږي 06. د 06 معنا دا ده کله چې د بیټرۍ د امپیر څخه د مصرف امپیر زیات شي نو په دې صورت کې باید مصرف واپډا ته چینج شي. که چینج نشي نو دلته یو د ډیسیبل علامه ورکړې ده او یو د انیبل ورکړې ده. که غواړئ دوستانو چې د بیټرۍ د امپیر څخه د لوډ امپیر زیات شي، په دې صورت کې باید لوډ او مصرف د بیټرۍ څخه واپډا ته چینج شي. نو دوستانو دا انیبل کوي، او که چېرته دوستانو دا غواړئ چې واپډا ته چینج نشي نو دا ډیسیبل. نو دوستانو
دوستانو دلته منګه انیبل انتخاب او دوستانو د انټر بټن انټر کوو چې کله د بټرۍ د امپیر څخه لوډ زیات شي نو باید وابډا ته د دې څخه وروسته د سټیپ ډاون ایرو بټن پریس کوو نو په سکرین باندې شو کیږي 0707 دوستانو دا د اتومات ریسټارټ کېدو د انورټر سیټینګ دی کله چې په دې باندې اوورلوډ اضافه شي نو دوستانو دلته دوه اپشن دی ورکړي دي چې یو انیبل دی او یو ډیسیبل دی که غواړئ دوستانو چې دا فعال کړئ نو دا انیبل کړئ او که چیرته غواړئ چې دا غیر فعال کړئ نو دا ډیسیبل کړئ دلته دوستانو منګه دا انیبل انتخاب او د انټر بټن انټر بټن د انټر کېدو څخه وروسته د سټیپ ډاون ایرو بټن پریس کوو په سکرین باندې دوستانو شو کیږي 08 په 08 کې دوستانو د ټمپریچر د سیټینګ دی کله چې انورټر دا چې دی ګرم شي هیټ شي نو په دې صورت کې دوستانو دا تاسو انیبل کول غواړئ که ډیسیبل کول غواړئ نو دوستانو دلته منګه دا انیبل کول غواړو چې دا انیبل وي دا فعال وي چې کله دا ګرمیږي نو دا په اتومات ډول باندې بند دلته دوستانو موږ د انټر بټن انټر کوو د انټر بټن د انټر کېدو څخه وروسته د سټیپ ډاون ایرو بټن پریس کوو په سکرین باندې شو کیږي دوستانو 09 سیټینګ دوستانو د دې لپاره دی چې کله د سولر سیستم به انرژي چې دا زیاده وي د خپل لوډ څخه نو دوستانو غواړئ چې دا ګریډ ته ورکوي که دوستانو دا ګریډ ته ورنه کوي نو دلته دوستانو یو انیبل دی یو ډیسیبل دی نو دلته دوستانو که چیرې تاسې نیټ میټر لرئ نو تاسې دا ګریډ ته ورکوي وابډا ته ورکوي او که چیرې دوستانو تاسې نیټ میټر نه لرئ نو دلته دوستانو تاسې ډیسیبل انتخاب کوئ د انټر بټن دوستانو دلته موږ د وابډا دپاره نیټ میټر نه لرو نو دلته موږ دوستانو ډیسیبل انتخابو د انټر بټن انټر کوو د انټر بټن د انټر کېدو څخه وروسته د سټیپ ډاون ایرو بټن پریس کوو د سټیپ ډاون د ایرو بټن د پریس کېدو څخه وروسته دوستانو په سکرین باندې شو کیږي لسم نمبر سیټینګ په لسم نمبر سیټینګ کې درې اپشن موجود دي نو اول اپشن دا دی دوستانو چې او اس او او دوم اپشن دا دی چې سی اس او او دریم اپشن دی دوستانو اس ان یو نو دوستانو دلته درې اپشن تاسو ورکړي چې بټري یوازې په سولر پینل باندې چارج شي کنه دا په وابډا باندې چارج شي او کنه دوستانو په وابډا او سولر پینل دواړو باندې چارج شي نو دلته دوستانو منګه وابډا برخه نه لرو نو دلته منګه او اس او انتخاب او د انټر بټن انټر کوو د انټر بټن د انټر کېدو څخه وروسته د سټیپ ډاون ایرو بټن پریس کوو او په سکرین باندې شو کیږي دوستانو لسم نمبر سیټینګ په لسم نمبر سیټینګ کې دوستانو د بټرۍ د سولر پینل څخه د چارج کولو کرنټ خي چې تاسو کله چې بټرۍ د سولر پینل څخه چارج کوئ نو دا بټرۍ نه باید تاسو په 100 امپیر باندې چارج کړئ نو دلته دوستانو موږ څلور بټرۍ نه لرو چې دا 100 امپیر دي نو دلته دوستانو موږ 40 امپیر انتخاب او د انټر بټن انټر سکرین باندې شو کیږي 12 نمبر سیټینګ 12 نمبر سیټینګ دوستانو پریدو راځو 14 نمبر سیټینګ ته 14 نمبر سیټینګ د وابډا څخه د بټرۍ د چارج کولو د امپیر سیټینګ دی چې کله موږ بټرۍ نه د وابډا برخه څخه چارجو نو د دې امپیر باید څو انتخاب کو نو دلته دوستانو 40 او 40 امپیر ورکړي نو د بټرۍ مطابق دوستانو دلته ورته موږ امپیر انتخابو دلته مثلا دوستانو زموږ سره 100 امپیر څلور بټرۍ نه دي دلته موږ 40 امپیر انتخابو د انټر بټن انټر کوو د انټر بټن د انټر کېدو څخه وروسته دوستانو د سټیپ ډاون ایرو بټن پریس کوو په سکرین باندې شو کیږي 14 نمبر سیټینګ 14 نمبر سیټینګ کې دوستانو دوه اپشن دي چې بټرۍ موږ انورټر ته و چې بټرۍ نه لګولې دي کدي ته موږ تیزابي بټرۍ نه لګولې دي نو دوستانو کله چې موږ دې ته کوم ډول بټرۍ نه نصب کړی نو هغه ډول دوستانو دلته انتخابو مثلا دوستانو موږ دلته ال پی ډي یعنی تیزابي بټرۍ نصب کړی وي نو دلته دوستانو موږ ال پی ډي انتخابو کچيري دوستانو موږ دلته ای جی ام بټرۍ نصب کړی وي ټری بټرۍ نصب کړی نو هغه انتخابو دلته دوستانو موږ ال پی ډي یعنی تیزابي بټرۍ نصب کړی وي نو دا دوستانو ال پی ډي انتخابو د انټر بټن انټر کوو د انټر بټن د انټر کېدو څخه وروسته دوستانو د سټیپ ډاون ایرو بټن پریس کوو په سکرین باندې شو کیږي دوستانو 19 19 او شل دا ټول دوستانو دا دو ځکه چې دا کپنۍ سیټ کړی دی او زو 21 نمبر سیټینګ ته 21 نمبر سیټینګ د بټرۍ نو د فل چارج کولو سیټینګ دی دوستانو زمونږه انورټر دا ته څلوخ دی او د ته منګه څلور عدد بټرۍ نه نصب کړی دی نو دلته دوستانو د فل چارج کولو لپاره چې کوم دوستانو منګ ولټ د بټرۍ نو د فل چارج کولو لپاره نو دوستانو دلته منګه د بټرۍ نو د چارج کولو لپاره فل چارجینګ انتخاب او سلیکټ کوو او د انټر بټن انټر کوو د انټر بټن د انټر کېدو څخه وروسته د سټیپ ډاون ایرو بټن پریس کوو په سکرین باندې دوستانو شو کی 22 نمبر سیټینګ د انورټر د سکرین د ډسپلی سیټینګ دی په دې کې دوستانو منګه ای اس پی د انتخاب او د انټر بټن انټر کوو د انټر بټن د انټر کېدو څخه وروسته دوستانو په سکرین باندې شو کیږي 30 نمبر سیټینګ د سکرین د لایټ د کنټرول سیټینګ دی چې په دې کې باید دوستانو د سکرین لایټ آن وي که آف وي نو دلته منګه د سکرین لایټ ام انتخاب او د انټر بټن
انټر کوو د انټر بټن د انټر کېدو څخه وروسته د سټیپ ډاون ایرو بټن پریس کوو سکرین باندې شو کیږي 40 نمبر سیټینګ 40 نمبر سیټینګ د الارم کنټرول سیټینګ دی چې د انورټر الارم دوستانو باید آن وي که آف وي. نو دوستانو دلته مونږه آن انتخابو او د انټر بټن انټر کوو او د سکیپ بټن په واسطه باندې د پروګرامونو څخه وځو. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د انورټر د پارامټرو د مکمل سیټینګونو پر رابطه باندې وا. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.